سلامونه د ملي سپورټ د کرکټ زده کړې خپرونې لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن لکه څرنګه چې په تیرو برنامو کې تاسې ولیدئ موږ د کرکټ په مختلفو شاټو باندې کار وکړو. نن یو ځل بیا د کرکټ په یو نوي شاټ باندې کار کوو چې موږ به تاسې ته په ویډیو کې وښیو. له موږ سره تر اخره پاتې سئ. په نن خپرونه کې له موږ سره ارمان ده او ارمان سره به انډرایډ باندې کار کوو. نو ارمانه په خیر راغلی. ښه ګوره کوشش به کوو لکه څنګه چې ډرایب ووهو ډیفینس هم وکړو سیده بیټ سره انډرایب هم سیده بیټ سره کوو. ګریپ صحیح نیسو لکه څنګه چې ما اوله خپرونه کې وویل صحیح ده. اول سیشن کې مو وویل صحیح سټانس اخلو ګریپ صحیح نیسو او په دویم سیشن کې مو وویل صحیح ده چې بال د میډاپ طرف ته ډرایب کوو. هماغسې بال د میډان طرف ته امپایر نه دی خواته د میډان طرف ته بال ډرایب کوو سیده بیټ سره. کله چې بال د وکټو لاین کې راځي اخري وکټه باندې یا مینځ وکټه باندې بال سیده بیټ سره ډرایب کوو د میډان طرف ته. اوس ما ورته نن راځو یو څو باله وو لومړی پولټاس باندې کار کوو هغه نه بعد څوکه څوکه ځو ټپک سره بال اچوو د میډان طرف ته بال ډرایب کوو. کوشش به کوو چې پوره ټایمینګ سره بال میډل باندې راولو د بیټ په منځ باندې صحیح ده. راځه صحیح اوس به ټپک سره درته راځي. ګډ ډېر ښه ګډ پوره بیس ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله. صرف یو مشکل و صحیح ده چې همیشه به کوشش کوئ چې دا بال ډېر سخت ونه وایي صحیح ده زور سره یې ونه وایي. همیشه چې کله بال درته راځي دې لاین کې دا ګوره د وکټو لاین صحیح ده د وکټو لاین کې که ته زور سره وایې تا نه مس ټایم کیدای سي دا خطره دی تا وکټه له لاسه ورکولی سي د پوینټ طرف ته کیچ ایستی سي صحیح ده یا اپ فیلډر ته کیچ ورکولی سي. نو کوشش به کوې ډېر سافټ به وایي نرم به وایي بال به ځان ته راپرېږدې صحیح اخره پورې بال به تر ریلیز ټایم نه آن تر کنیکشن ټایم پورې بال صحیح ګورې. هیډ پوزیشن ډېر مهم ده که کله دې هم دا هیډ پوزیشن دې خوا ولوېده صحیح ده بیا بال ته نسي لیدای صحیح ده. نو کوشش به کوې دا هیډ سټیل پکار ده ریلیز ټایم نه آن تر اخره پورې دې ځای پورې بیا سافټ هینډ سره ډرایب کوې د میډان طرف ته صحیح ده. یو څو نور شاټونه وو ښه ماشاءالله ډېر ښه سیده بیټ سره دې ونو. کوشش به کوې تقریبا یو هفتې پورې دې شاټ باندې کار وکړې صحیح ده. زه به کوشش کوم بار بار تا ته راځم د تا شاټ چک کوم صحیح ده چې څه رقم اوس مثال ته امپرومنټ کوې صحیح ده. انشاءالله چې نیکسټ سیشن کې به بیا یو نوی شاټ وو صحیح ده او ګډ لک زبردست.